نو زه خو به دا د دوی ښځې وزنم او دا سړي زړي بې وزنه ښځې بې ژوندۍ پرېږدم او زه ډېر غالبه یم پر دوی باندې لیکن زه چې به د هر څو درنې خبرې وکړې او موسی علیه السلام به خپل قوم ته ویل چې استعینوا بالله واصبروا ان الارض لله يورثها من يشاء والعاقبة للمتقين من عباده والعاقبة للمتقين. لهذا حضرت موسی به دا ورته ویل چې پر امن او خپل جدوجہد جاري ساتئ په خپل موقف باندې قایم وساتئ او د چا و اشتعال ته د سره څخه ګورئ ما چې دوی تا هر څو مشتعل کوي لیکن تر څو پورې چې صبر استقامت دی د دنیا تمام جنډې و هغه ته کوزې شوي دي د صبر او د استقامت و هغه ته او د اشتعال تا کله کله دشمن هم چا د اشتعال ورکوي. لهذا موږ او په دې باور باندې چې دا مرګري ماته کوم مجلس کوي چې پولیس دي او لیویز دي او خلک دي او دا پر کورو باندې ګرځي. لهذا په دې موقع باندې موږ حکومت ته د دې خبرې چې یو طرف ته تاسو موږ ته دا وایاست چې موږ ست سره ته وایاست پر امن طریقه باندې موږ له خلکو سره په معاملات باندې چلول ته تیار یو. لهذا حکومت هم په دې موقع باندې دا وایي چې خپل پولیس هم در خوندي که خپل لیویز هم در خوندي که او نه به پولیس د چا کور له ورځي او نه به لیویز د چا کور له ورځي. او دا خلک تمام سیاسي جماعتونه او قوتونه د دې او کارکنان د دې ناست د هر څوک خپل سربراه او خپل قیادت او خپل پارټۍ لري او خپل قومي مشران لري او خپل د قبیلو مشران لري. لهذا خلک چې څه دي هغه زموږ په خپل کنټرول کې دي او موږ پر امن طریقه دا احتجاج چلول غواړو. موږ پر امن طریقه دا په امن طریقه باندې او که چیرې خدا نه خواسته حکومت داسې انداز اختیار چې په درنه باندې لاټچارج کوم درنه ختموم او که د یو واره په دې درنه ګوج ووهلې او دا د ختمه کړه او دا د زور او د زبردستي په بنیاد تا ختمونه دا بیا زما له قابو هم وځي دا بیا د قومو د مشرانو له قابو هم وځي دا بیا د سیاسي جماعتونو له قابو څخه هم وځي. ولهذا موږ پر امن و خپلو خلکو ته هم د امن تلقین ورکوو چې قطعا به وچاو املاکو ته و سرکاري املاکو ته د احتجاج په غلط طریقو باندې به تاسې یو قسم قدم نه اخئ تر څو پورې چې په موږ کې ساه چلېږي پر امن طریقه به موږ دغه معاملات او دغه ختم کوو. او که چیرې حکومت او د هغو کوم قوتونه